د نن ورځې چیلنج دی 50 ډالر تبدیلول په 0 ډالر. نو سلامونه دوستانو، ښه راغلاست یو نوي ویډیو ته. امید لرم چې ښه به یاستئ. ویډیو ته لایک ورکړئ چې یوټیوب نورو پښتنو ته هم دا ویډیو ور وښیي. نو زه دلته ښه ډېر بای یالمه داسې کې ما ښه سیټ اپ پیدا کول، خو مارکیټ بولې شو، زه باید بای پسې ګرځېدلی وم. نو دا چې اوس ما سټاپ لاس هغه مې ټي پي 1 په 2. نو داسې کې ما بای وایستو 50 ډالر باندې ما شروع کړه. نو راځئ چې تر څو ټریډو کې تر څو پورې رسوی شو. مارکیټ تر 88 ډالر پورې لاړو، خو کومه چې زما ټي پي ده زه مطمئن یم هلته به ځي. نو مارکیټ به حتما هلته ځي، هماغه دپاره زه هولډ کوم هماغسې پورې. نو ټي پي پورې ودرېږو، که ټي پي نه لږ لاندې ښکته شو پاتې شو مشکل نشته دی. نو راځئ چې وګورو ټي پي پورې ځي یا نه. او دا هم دغه دی، مارکیټ دې پورې راغی. نو لکه مخکې چې ما ویلې چې مارکیټ لږ د ټي پي نه لاندې دغه شي، نو ما ته ښه ریسک ریوارډ راکوي، هماغه دپاره یې زه بندوم. نو دلته خپل پوزیشن بنده و، زه بل پوزیشن پسې، او بیا هم هماغه ګولډ کې یو. داسې کې چې مارکیټ ښه ریاکشن مخکې ورکړی و، نو همدغه دپاره زه فکر کوم چې مارکیټ کېدای شي بیا لاړ شي، هلته بره لیکویډیټي وه هماغه دپاره. نو ما داسې کې بای وایستو همدغه دپاره چې مارکیټ په بره لیکویډیټیانې رانیسي. نو زما اکاونټ غټ دی، همدغه دپاره یو څو پوزیشن یې وازومه. نو راځئ چې په تمه شو چې څه کېږي. نو لکه څه رقم چې ویلې مارکیټ هماغسې بره لاړو. نور بره مارکیټ تللی شي بره لیکویډیټیانو پسې، خو ما ته ریسک ریوارډ ښه راکړو، نو زه نور ورته اړتیا نه لرم. نو اوس موږ د استرالیا او په ضد د کاناډایي ډالرو کې یو. داسې کې ما سیل وایسته، ځکه ما مارکیټ انالایز کوو، کېدای شي مارکیټ لاندې لاړ شي، نو هماغه دپاره ما هلته سیل وایسته. زما به ټي پي هم دغه لاندې سوینګ لوی که نه دلته لیکویډیټیانې زیاتې. که زما کورس میلی نو حتما په لیکویډیټیانو په هر څه باندې پوهېږئ. نو راځئ چې وګورو څه کېږي. د دې پیر مومنټم بیخي نه دی خوښ، بیخي موومنټ کوي نه. نو همدغه دپاره زه دې 90 ډالر کې دا پوزیشن بندوم، ځم هماغه ګولډ ته مطلع ته ځمه. دې نورو پیر کې بیخي مزه شته ده نه. نو اوس هم ایکس یو ډي کې یو. نو هلته زه ډېر بای یالمه. مارکیټ چې دلته یو بریک ډاون ورکړی و، بریک اپ لکه بر یې مات کړی و. مارکیټ یو ریټیسټ هم ښایسته ورته کړی و، همچنان چې مارکیټ یو اسلام کړې وه، اصلاح سره یو فیروالی ګپ ته اصلاح کړې وه. نو که په دې شیانو پوهېږي بیا پوهېږي چې څونه ښایسته ټریډ دی. نو دوستان که غواړئ زما غوندې ټریډ وکړئ، نو حتما ټلګرام کې شخصي میسیج راته وکړئ، زما ټیم به حتما ډېر زر جواب درکړي. نو دا زما ټي پي شو، هغسې پورې ډبل ټاپ هغلته دی. نو هغه بره چې ډېر لیکویډیټیانې حتما مارکیټ هلته ځي. که پوهېږي ښه ته ښه، که نه پوهېږي شخصي میسیج وکړئ، زه هم پوهېږم. نو راځئ د ټریډ ریزلټ وګورو چې څه کېږي. او دا هم د ټریډ ریزلټ 1.9 ډالر. نو لکه ما چې مخکې ویلي که نه هلته بره ډبل ټاپ نو ځي، ځکه ډبل ټاپ بره او لاندې چې ډېر لیکویډیټي. نو زه یې نه پرېږدم، اصلا زه نه غواړم چې زیات ریسک وکړم. نو زه پوزیشن یې بندومه، زه بل ټریډ ګورو چې کوم ځای کې پیدا کوم، څه رقم ټریډ دی، په کومه پیر کې دی. او بیا هم هماغه پیر کې یو، بیا هم دغه د زما ستراتیجي کتل چې دی دلته یو دانه پوزیشن ما ته بیا راکړو. مخکې ما ولې پرې نه ښودو، ځکه هغه ځای نه و مات کړی، هماغه دپاره زه یېرېدم. اوس دغه ډبل ټاپه پورې چې دی زما به ټي پي ګوره ښه مارکیټ چې دی مخکې دغه ځای نه و مات کړی، هماغه دپاره ما دې کېدای شي اخلي نه راښکته شي. نو اوس چې ما وکتل دا بریک اپ سټرکچر دی، او همچنان چې دی دلته مارکیټ مات شوی و. نو دلته نو زه پوه شوم چې مارکیټ به راځي. او دا ځای هم یو دانه ښایسته بیس دی چې ریټیسټ هم ورته شوی، خو شاید بیا هم ورته وشي ما ځکه لیمیټ اورډر یې کېښودلی، او که لیمیټ اورډر ته راغی نو لاخ. او دا هم د ټریډ ریزلټ لا تر اوسه پورې ډبل ټاپه پورې نه دی تللی، که ډبل ټاپه پورې لاړ شي نو بیخي به ښه وي. او دا هم همدغه پوزیشن دی، ډبل ټاپه پورې لا تر اوسه پورې چې دی نه دی رسېدلی. نو زه په دې پوزیشن باندې باوري یم چې حتما به دا ډبل ټاپه پورې ځان رسوي، ځکه هلته لیکویډیټیانې دي. نو که دلته وګورئ زما د ستراتیجي یو دانه بل
پوزیشن دغلته شته دی. که مارکیټ لږ لاندې راغی تر ټیسټ حتما ډبل ټاپه پورې دی منډه وهي. په دې باندې زه بیا 100% باوري یم ځکه زما شخصي سټراټیجي ده. دا شیونه ما ډېر بګ ټیسټ کړي دي، ډېر مې ټریډ کړي داسې ځایونه. نو که مارکیټ داسې پر لاندې راغی مارکیټ دې ځینه حتما چې دی خیز وهي. لکه څنګه چې ویلي ول مارکیټ همسې ډبل ټاپه پورې لاړو خو زما چې و ټي پي مې نه وایخي، ټي پي مې نه وایخي. ګوره مارکیټ تللی دی همغلته همغسې پورې تللی بېرته لاندې راغلی. چې شوي مارکیټ تللی دی ډبل ټاپه پورې خو بېرته راغلی. ګوري مارکیټ دغلته تللی دی خو بېرته راولېدلی هغه ځینه. نو ما ټي پي نه وایخي. واقعا حقیقت درته وایم زه په کلب کې وم همغه دپاره. اوس هم لا $150 فایده کې یو. د هغه پوزیشن مې بند کړو. دا هم زموږ اخري ټریډ نه غوښتل مې چې ویډیو ډېره غټه کړم. واقعا حقیقت درته وایم زما په غاښ باندې ډېر درد و. همغه دپاره ویډیو مې بیخي غټه نه کړه، بیخي مې سکیپ کړه. نو یوټیوب مو د یاده ونه وځي چې سبسکرایب کوي، ویډیو ته لایک ورکړئ چې یوټیوب چې دی نورو پښتنو ته هم وروښیي. الله په امان. او که غواړئ بیا هم درته وایم چې که غواړئ زما غوندې ټریډ وکړئ نو شخصي میسیج وکړئ. خدای په امان. وخت مو په خیر. کامیاب اوسئ او پروفیټیبل اوسئ. الله په امان.